اخر اپیه صدیقي داسې څه کړي دي چې امریکې شپږ اتیا کاله سزا ورکړې ده او ډیرو مسلمانانو ملکو د دې د ریله کېدو غوښتنه ځینې کړې ده او امریکا یې نه ایله کوي. له ډیره وخت څخه دا هم اورو چې اپیه صدیقي څنګه نیولې ده، رنګه رنګه افواوې هورې، خو تر اوسه پورې د دې په پوره حقیقت باندې زموږ سر نو خلاص. نن درېمه ده چې زه په دې اړه باندې د ملګرو په خواهش باندې مې ډېر ریسرچ وکړي چې ځینې څه معلومات مې ترلاسه کړل چې هغه به زه ستاسو سره شریکوم، لیکن د هغه در مخه د اپیه صدیقي دغه یو کوچنی کلیپ زه ستاسو سره پلی کوم. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God. تاسو دغه کلیپ واوریدئ چې په دې کې دا وایي زه و ټولې دنیا ته دغه چیلنج ورکوم چې اسلام هغه واحد دین دی چې و ښځو ته مکمل حقوق ورکوي. دوستانو اپیه صدیقي یو داسې ذهینه ښځه ول چې په راتلونکي 300 کاله کې به هم داسې ذهینه ښځه نسي راځو چې په 1902 کې اپیه صدیقي په کراچي ښار کې پیدا سول چې بیا په 1990 کې امریکې ته پر سټوډنټ ویزا ولاړه چې تعلیم یې هلته حاصله کاوه او دا نیرو سرجن ول او هلته پی ایچ ډي وکړل. بیا دا د یو ریسرچ په دوران کې هلته په امریکا کې ودې ته $15,000 هم انعام میلاو سو. دا دومره ذهینه ښځه وه چې په هر څه کې به ریسرچ واخستی، هغه ریسرچ به دې داسې ځای ته ورساوي چې امریکایي ریسرچران ساینسدانان به ودې ته تعجب اخیستی ول چې دا دې وظیفې ته څنګه ورساوي. د اپیه صدیقي داسې ریسرچ ورسره ول چې د نړۍ غټ ساینسدانان ودې ته حیران ول. اخر د دې دغه ریسرچ او د دې دغه تعلیم دا ځای ته ورسول. دې دومره تعلیم او د دې سره دومره ذهن پیدا سولو چې دې به په راتلونکي کې داسې نیوکلیر اصله جوړه کړې وای، داسې اټم بم به جوړ کړی وای چې په دنیا کې به د بل چا سره نه ولای. اپیه صدیقي پر ایمان او پر اسلام کلکه ولاړه ښځه وه. دې د خپل ریسرچ مطابق یو داسې اصله و اسلام ته ورکول چې په راتلونکي 300 کاله کې هم کفار به پر اسلام باندې غلبه کولی نسي. دې یو داسې فارموله تیاره کړل. خو چې کوم وخت د امریکې و خفیه ادارو ته دغه رپورټ ورسېدی چې اپیه صدیقي یو داسې ریسرچ باندې کار شروع کړی دی چې هغه به په راتلونکي وخت کې یو خطرناکه اصله دا ایجاد کړي چې بیا به هغه باندې مسلمانان ډیر پاورفل وي. خو د بده مرغه چې د اپیه صدیقي تعلق د پاکستان سره و چې پاکستان یو داسې ملک دی د پیسو دپاره د هیڅ چا خاطر او د هیڅ چا سره تړون نه ساتي، چې بیا اپیه صدیقي د امریکې سره په 2002 کې و پاکستان ته رالل. دې غوښتل چې په پاکستان کې خپل وخت تیر کړي او خپلو بچیانو ته په پاکستان کې تربیت ورکړي او دا نور خدمت و دین اسلام ته او پاکستان ته خدمت وکړي. خو د بده مرغه په هغه ټیم کې د پاکستان د پوز مشر پرویز مشرف و. پرویز مشرف په خپل کتاب کې داسې هم لیکلی و چې اپیه صدیقي ما په لاس ورکړل او د هغه په بدل کې و ما ته ډېر غټ ایوارډ میلاو سو چې بعد کې هغه کتاب په اردو ترجمه سو او د هغه څپې پرې کړلې. راځو چې په 2003 کې اپیه صدیقي د دې د 3 بچانو سره اغواس وله او بیا در ډیره پرې د دې اس د رقم نه معلومه دي، لیکن بیا په ډیرو مزامتو او د دې کورنۍ او د دې مور چې کوم ول په دې پسې ډیر کوششونه وکړل چې اخر په 2009 کې د دې اف آی آر په کراچي کې کاټ سو. خو الته په بګرام جیل کې اپیه صدیقي صرف بندي نه ول، لیکن پر دې چې الته کم تشدد کم ظلم کېدی هغه ځینې خلک په دا رقم یادوي چې اپیه صدیقي سره په هر شپه باندې د 10 پورې زیاتی کېدی او دا هم ویل کیږي چې په بګرام کې به هلته نارینه د یوې ښځې د بغارو د لاسه شپه او ورځ خوب پر دوی باندې آرام ولو، چې بعد کې هغه جیلیانو د دغه یوې ښځې پر بغارو باندې مزاحمت وکړي، 6 ورځې بوک هړتال وکړي چې موږ نه خوراک کوو نه څښاک کوو، درڅو چې تاسو کوم ظلم پر دغه یوې ښځو باندې کوئ چې د هغه اواز موږ په غوږو د ننوځي او موږ له هغه اواز او د هغه ویرې او له بیرې څخه
څه نه موږ خوب کولی سو، نه موږ حرام کولی سو، نه موږ ته سکون میلاویږي تر څو چې د دغه ښځې سره دغه ظلم بند سوی نه وي، در هغه پورې موږ خوراک نه کوو. نو بعد کې بیا د هغه بګرام د جیل چې کومه انتظامیه ول هغه د دغه ښځې سره چې کوم ظلم و هغه بند کړي. خو خبره پر دغه ځای باندې خلاصه نه ده. د امریکې حکومت راولاړ سلو په 2008 کې یو گیم جوړ کړي چې په هغه کې دی دا یو څه لیکلي دي چې په افغانستان کې یوه ښځه وه د پردې و شاته پټه وه چې امریکي پوځیانو خپل مشنان او اسلحه ایښې وه چې دا په هغه باندې را دننوتل چې و یو اصلي ته یې لاس کړي او پر پوځیانو باندې ډزې وکړي چې په بدل کې پوځیانو پر دې ډزې وکړي او دا زخمي سوله. او هلته په امریکا کې په 2010 باندې پر دې باندې مقدمې وچلوي چې دا یې په 6 درواغجنو کیسو کې 80 کاله سزا ورکړله او دا یې د دنیا یوه ښځه ټرریسټه قرار کړله. د هغه 2010 ونیسي بیا در اوس 2023 پورې د اپیا صدیقي سره د خپلې کورنۍ هیڅوک هم نه و میلاو سوی چې له تیرو 2 ورځو راهیسه د اپیا صدیقي خور فوزیه صدیقي ورسره میلاو سوې ده، لیکن هغه ته هم دا اجازت نه دی ورکول سوی چې د اپیا صدیقي سره خپل خور لاس میلاو کی یا ورسره وویني یا په زګر کې ورولویږي یا ودې ته د خپلو بچانو عکسونه وښکاره کړي. نو د ویډیو مقصد مې دا و چې د اپیا صدیقي په حقیقت باندې ځان خبر کړو او موږ باید د خپلې مسلمانې خور کومک او مدد وکړو. که نور څه نسو کولی صرف دغه ویډیو در نورو مسلمانانو پورې ورسوو چې در څو زموږ پښتانه ورونه په دغه باندې خبر سي او د اپیا صدیقي سره پرم ملګرتیا وکړي در څو چې اپیا صدیقي و خپل کور او خپلو بچانو ته راورسیږي. او اپیا صدیقي د دنیا هغه واحده کلکه مسلمانه ده چې دې در اوسه پورې هغه کوم ریسرچ دې کړی و هغه ریسرچ یا د دې سره چې کومه فارموله ده هغه فارموله یې در اوسه پورې و کفارو ته ورنه کړه چې په دې باندې به کفار ډېر زوره ورسوي وای او مسلمانان به ټول غلام ساتلی ولی. دې خپل ژوند داسې په خطر کې واچوي، خپل ځان په خطر کې واچوي، خپل عزت په خطر کې واچوي، خو د مسلمان د پاره خطره نه پیدا. نو زه و دغسې غیرتمنې ښځې ته افرین وایم او ما ته د رب العالمین هم داسې غیرتمن اولاد راکړي لکه حفیه صدیقي. امید کوم چې دغه ویډیو به مې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د راتلونکو ویډیو دپاره صدیق بلال افیشل پیج در سره فالو کړئ. مننه.